دا یو بل ځله ولې په هند کې افغانان بند پاتې دي د څه له امله راځئ دغه ویډیو را ستر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ په سلامونو مه هرکلی کوم دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ په هند کې بند پاتې افغانان چې ډېر یې د درملنې لپاره دغه هیواد ته تللي دي وایي چې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي دوی وایي چې مخکې هم خپلې ستونزې په هند کې له افغان سفارت سره شریکې کړې وې چې له هغه وروسته دغه سفارت د ستونزو هواري لپاره د څو فوقالعاده پروازونو پیرلو پریکړه وکړه چې په همدې طرز کې کامیر هوایي شرکت وتوانېده دا پروازونه واخلي خو اوس په هند کې بند پاتې افغانان شکایت کوي چې دغه شرکت ښکاره لوټ پیل کړی ده او یو عادي ټیکټ چې له $150 څخه $515 ته پورته کړی ده په داسې حال کې چې دوی هلته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي دوی دغه راز حکومت هم پړ بللی ده چې د ستونزو ته د رسیدګۍ پر ځای دوی په لوی لاس لوټمارانو ته تسلیم کړي دي د افغان حکومت همدا کار ده د یادونې وړ ده چې په هند کې د کرونا وایرس مخنیوي په موخه رستورانونه هوټلونه سوراپیانې او ټول هغه ځایونه بند دي چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده دوستانو راځئ دغه ویډیو راسره بدرګه کړئ تر څو له افغان چارواکو پورې دا خبر ورسیږي دوستانو که ویډیو مو خوښه سوی نو حتما لایک او شیر کړئ که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ نور مو په پاک رب سپارم الله مو مل شه خو وخت درته غواړم